نن کپلار ته وی چیرې جی د زوی له واده ولنه کې دا خور سړی دی وسه ورې جی په خپل خو ودري د زوی کړه وای په خپل خو ودري دا اوس په پردو ولاړ دی وزه لرغوخ پی دی را تخکاری مصنوعی دی ولا جوړی کړی دی را تخکاری په خپل خو ودريږي نن منګه امیدونه دومره هدف پر رسولیو دا هر سړی شو وای د 100 کال د 200 کال امید پیداغا عمر به اخری مرحلات کې امید به 100 د 200 کال وی او دار سړی به سم ذهن دای یاره جی دنیا که بچو په باب کې وره تاسو کنه بچو په باب کې د بچو په باب کې خاص کر اوس په دې وخت کې د معاشره چې زمونږ ګندره کنه د فحش او یعنی چې شروع ده خپکیګو باندې ګوره د زمونږ د لاسو د لاسه ده کنه زمونږ د لاسه د وجنه ده موږ د خپل بچی په فحش او یعنی کې چې کوم دې مبتلا کړی دي ایمان اسلام مرتبه او برباد هلاکم کوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایو ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء ما بخبل امت بانے دزان رستا یو خطرناک او ډیر زرناک فتنه هغه بلنه پر خودلی په نسبت زنانو باندې موږ خپل اولاد د فتنو کې چواقي کړي په خپل لاس پر دنیا پر سید وجنه دین وطن کې ټول دنیا دومره خلکو نه لا پکې موږ ورته یار سړی بس پدې دي چې دا بچي زما پیسې ګټي کرتے د حیا د عزت د تباہ او برباد شي کرتے خو چې صرف مال پیسې راوړي نو شریعت کی خدا چې ستا اولاد ستا زوی دا بلوغ ته ورسېدو او تا ته پته را چې وستو د ګناه کې واقع کی په غلطۍ کې واقع کی واده ورو دا تا حکم دے قو انفسکم واهلیکم نارا خپل اهل خپل ځان د اور نه بچ کی وای دا حکم دے شریعت چې ستا اولاد بلوغ ته ورسی او د واده قابل له واده ولوکا لور دی بلوغ ته ورسیدلا تپوسی شاو کور کولا حدیث کې راغلی دی را تاکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا فتكن فتنه في الارض وفساد كبير سوچ تاسو تراشی استاد لور خور تپوس کی استاسو دغه اخلاق دغه دین وره اخلاق او دین پکې اخلاق او دین دغه تاسو خو چې د دیندار د اخلاقی د ورکی ولا کدا کارونه کو فتنه او فساد د عالم کې قائم شي وره فتنه او فساد زمون دلاسه قائم دي نن کپلار ته وی چیرې جی د زوی له واده ولنه کې دا خور سړی دی وسه ورې جی په خپل خو ودري د زوی کړه وای په خپل خو ودري دا اوس په پردو ولاړ دی وزه لرغوخ پی دی را تخکاری مصنوعی دی ولا جوړی کړی دی را تخکاری په خپل خو ودرېږي خپل خو ودرېدل نشته مقصد صرف ستا دنیا را چې دا دنیا پرشي دنیا ډیره ګټي نو مال ومراکه او به کسان لواده کوي جوړیږي ناغله خدای وعده نه کې جاغه بچا تزي په ګناہوں کې مبتلا کی او ګناه کې دی وسره شریک دی دا پلار سره په ګناه کې شریک دی دا مور سره په ګناه کې شریک ورو د قرنګي جنہ کيم دی دا وعده قابل دی نو ورکه ولا دا په ګناه کې مبتلا کی باقی د مور او پلار په شریک دی دا سره په ګناه کې شریک دی نبی صلی الله علیه وسلم مدا فرمایي من استطاع منکم الباءة فليتزوج تا چاچ بستاز کی وصفی نکاح دی کی کني دې به روجي نسی غریبی ټیکتا غریبی ټیکتا بیا خپل بچی ته ترغیب ورکوي بچی روجي دي سوي او در قرآن معلومه را چې نکاح کول دا ور سبب دی د غنا د مالداري ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من كل من فضله ان يكونوا فقراء کچری دا سړیو دا خزا دا دوړ فقیران الله به مالدار کی هر یو خپل فضل او مهرباني نه الته علماء لیکلي چې نکاح سبب دې رسل پر د مالداري لپاره سبب دې مالداري لپاره لہذا دا تصور ختم کوي زمانو اولاد توادن کو بخپل خو ودريږي اولاد توادن کو لاس کی سنشتره فلان دې دغه عزت حیا دې تباہ او برباد شي هغه په معاشره کې ولیدل انسان حساب شي دې بدکاری په وجبانه خو چې صرف زما جب قطړ کی قرآن دا حکم نینو یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا
اے ایمان والو خپل ځان هم بچ کې د اور نه، خپل اولاد هم بچ کې د اور نه. وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک خلق دی او ګټې دي. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. سخت ملائک دی او سخت طبیعت والا دي، طاقتور خلق دی په مقرر د الله نافرمانی نه کوي. دا منګه مقصد زمانه بل طرف ته مقصد می داو چې منګه نن دنیا پرس جوړ شي، دنیا پرس صرف د پیسو او صرف د روپو د هغې د ګټلو شوق زمونږ پیدا شوی دی، بل کار زمونږ نشته دی. او د هغې د وجې نه معاشره څومره ګندګۍ طرف ته روانه ده، څومره ګندګۍ طرف ته روانه ده. نن تاسو وګورئ نور د تلیم خبر مانه ډېره اوږده شوه، نور د تلیم خو د خپلو بچو موبایل تاسو چیک کوئ، لګي د خپلو بچو موبایل چیک کوئ که نه، پته به ولګي که نه. او اوس لا پکې بل خبره یي په دې باره باندې چې راځي زه نیټ پرې کوم، آنلاین کلاسونه دي هغه پې اخلم. آنلاین کلاس اوس دی دا مخکې دې پې څه شی کوته ته نور آنلاین کلاسونه اخلي. تا د آنلاین کلاس موږ ته پته ده چې ته څه شی اخلي. وګورئ د خپلو بچو دا موبایل چې دي پکې کم ګند ساتلی دی، کم ګندګي پکې دي ساتلې ده. دا ذنوب الخلوات، دا ځان له ګناهونه چې کوم موږ ځان له کوو. او دا خبره ما یو څو ځای کې بیان کړي، موږ له یاد لرئ زمانو په دې وخت کې غټ مشکل هغه دا پیښ شوی دی چې د ګناه اسباب زما سره په هر ټیم کې مهیا دي. د ګناه اسباب ما سره موبایل را سره دی، نیټ پې پرې دی، د دنیا د هغه سره د دې سره ګندګیانې زه پې کتلی شم. ما څوک لیني هېڅوک رانه خبرېږي. بستره کې سر پټ کا، لاړ شه بار خوړ ته هلته په یو ګټه باندې کېنه، په پټي کې په یو پوله باندې کېنه، د دنیا هر قسم ګندګیانې ته کتلی شي سوا د الله نه.